پر ډیورنډ فرضي کرښه د افغان او پاکستاني پوځیانو د جګړې تازه جزئیات. افغان مجاهدینو یو ځل بیا څرګنده کړل چې دوی زړور او خپلې خاورې او ملک ته وفادار دي. افغان ځواکونو په ډېرې مېړانې پاکستاني پوځیان پر شا وتنبول او په سرحد کې خپلو پوستو او سړک جوړولو ته دوام ورکړ. دا چې څنګه افغان مجاهدین بریالي او د پاکستان ناولی پوځ پر شا سو، یا د نښته کې څومره تلفات ورسېدل، بشپړ حال را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پرس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پر ټولنیزو رسنیو یو فعال شخص او ژورنالیست محمد شریفي لیکلي دي په ځاځي میدان ولسوالۍ کې له فرضي کرښې څخه د نن سهار تازه جزئیات داسې دي چې سړک تیر سو او پر پوستو هم ښه زبردست کار روان دی. مخامخ دوی پوستې دي او پر فرضي کرښه تازه دمې سرتیري هم چمتو ولاړ دي. د دشمن د هر ډول غبرګون په بدل کې به له ورته عمل سره مخامخ کیږي. په یو بل ټویټ کې ویلي دي د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ څخه یوه پولساتي مجاهد راته وویل زموږ مجاهدین ډیر احساساتیان دي، د پاکستان د پنجابي پوځ سره په ډیر شوق او لیوالتیا جګړه کوي. هغه همداراز زیاته کړه چې زموږ د یوې پوستي قومندان دومره په جګړه کې احساساتي سو چې صرف د یوه ګرنیټ او لاسي بم سره په منډه د پاکستاني پوځ په پوسته ورننوتی. بم یې په پوسته کې دننه ور وغورځاوه او بیرته ژوندی ترې راووت. یاد کس وایي چې موږ د قومندان څخه پوښتنه وکړه چې ولې دومره احساساتي سولې چې خپل د سر په سودا پوستې ته د لاسي بم سره ورننوتلې. ویل دغه مجاهد قومندان راته وویل چې د پنجابي سره په جګړه کې په ځان نه یم پوهېدلی او پوستې ته په منډه ورننوتلم او د الله په فضل بیرته ژوندی ترې راووتلم. همدارنګه پاکستاني رسنۍ ادعا کوي چې د ځاځي میدان او کورمي ترمنځ په جګړو کې تر 14 تنو پورې مجاهدین په شهادت رسېدلي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې پر ډیورنډ کرښه په روانو نښتو کې لږ تر لږه 14 افغان مجاهدین شهیدان کړي او 22 نور یې ژوبل کړي دي. د پاکستان په پوځ پورې تړلې رسنۍ رسما نن د پوځ پر اساس وویل چې ګواکې پر خپله پوله یې د افغان پوځیانو بې موجوبه یرغل ته ځواب ویلی او درنه مرګ ژوبلی ور اړولې ده. پوځ همداراز ادعا کړې چې په دې جګړو کې د اسلامي امارت ټانکونه هم ویجاړ کړي دي، خو د هغو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. د اسلامي امارت حکومت تر اوسه پورې د ځاځي میدان او کورمي ترمنځ په پلوڅي سیمه کې له پاکستاني ځواکونو سره د وروستیو نښتو په اړه رسما څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ هم دغه مشال پرس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.